هغه ورځ کور نه راووتم، یو سړی ولاړ دی، دا کمیس یې دې ځای کې داسې شلېدلی. څه دي ماما؟ ویلې جامې مې نشته. نو مال څه وکړم؟ ویل دا ستا جامې مې ډېرې خوښې. سړی هم غټ و، دا ستا جامې مې ډېرې خوښې. مال ښه؟ ویلې بس کور ته ننوتم او 2 جوړې مې ورته دا خپلې راواغستې او وله مې ورکړې، داسې مې وکتې. مال 1 ځل یا 2 ځل به وینځلی شوي، معافي راته کوه، پوره نوې نه دي. ویل معافي څه کوې، زما دا تندی سم. ویل نن نه زه بجلیګر ملا شم او په یو منډه لاړم. پرون مې چې ولیدو نو اغوستې وې، نو زه یې لرې نه ولیدم، نو ویې خندل. نو ما ته ویې چې مبارک شه. ایمان خو دې ته وایي چې د خولې نه یې وباسي او بل له یې ورکړي. د خولې نه مونږه د خولې نه بس. ته د جمعې په شپه زما جومات ته راشه چې دا فاتحه راغلي او زه ورته ناست یم او ته ووایه چې زه وږی یم چې لس خښتې دې ولم که نه. عزیزانو داسې یو دوکه د نفس ته چې مونږ پکې پراته یو، دوکه د نفس ته. په ټولو عباداتو کې هغه عبادت خدای ته ډېر نږدې دی، هغه عبادت چې په کوم دی دا ځای درد کوي او بل له یې ورکړي. دا ځای او دا ځای په څه شي درد کوي؟ په دولت. دا ځای دې پې درد کوي او بل له یې ورکړي. نن زما خبرې خو تاسو ته ټوکې ښکاري. وا یو بزرګ د بل بزرګ په قبر تېرېده، ورته وې سال دی، پاس نه څه د حال پوښتنې کوي چې لاندې راشي پته به درته ولګي. پاس نه څه پوښتنې. هغه ورځ یو سړي لاره کې ولیدم، ما ته وایي چې پلار مې مړ شوی دی او ډېره ډېره دوا ورته کوه. مال یې ښه. ویل نه که نه ډېره ډېره دوا ورته کوه. مال ته غم مه کوه. چې ته تېر شوم ملګرو راته وې دا تا خو مال د ده د پلار ټول عمر په سود کې تېر و، ټول عمر په سود به یې پیسې ورکولې، ګاڼه ځایونه به یې اخېسته، ګاڼه ځمکې به یې اخېستې، د هغې حاصلات به یې خوړل، ټول عمر د ده د پلار دا کار. او زه که ډېره ډېره دوا ورته وکړم نو خدای پاک خو یې پرېږدي نه. نو اندازه وکئ چې پیغمبر په چا ګواه شي چې ان قومي، زما قوم چې دی هغه ستا قرآن په ټوکو نیولی. څه به کي؟ ډېر خلق داسې دي، مړی وشي هدیرې ته یو عهدنامه یو کتاب دی، هغه یو سی ورته په سینه کې دي، یا جومات ته کمیس راولیږي په هغې ورته بسم الله لیکي. ټیک شو. څوک په هدیره لګېږي چې داسې غوړ غوندې مړی یو خانی یا نوابي که نه، نو لوټې لاس کې نیولي او لګیا داسې ګرځي او حیات کرسي وایي او پیچوف کوي او دا دې سپېږمو ته ور واچوي. رنګ رنګ تماشې به په هدیرو وګورئ، رنګ رنګ. دا ټول غلط په دې اصل کې. عزیزانو زه چرې دا اورېدو خبرې نه کوم، دا د قبر معاملې ما ته خدای په دنیا کې ښودلي دي. دنیا کې والله چې داسې مې لیدلي دي چې 15 کاله پسې رایستی دی او د لمبا پرخې همغسې په ګیره کې نښتې وې، داسې ثابت. د هغه کار څه و؟ د هغه کار دا و چې په دې پېښور کې د هغه نه دولتمند سړی نه و. کار یې دا و چې ښي او ګس طرف ته به د بوجو کې پیسې پرتې وي، نو چې هر قسم غریب به راغی موټی به یې ډکول او ورکولو به یې شمارلې به یې نه، ټول دولت یې داسې خرج کړی. نن دولتمندو ته وګوره، دنیادارو ته وګوره. سال زه روزانه په دې خپل علاقه کې چې چېرته زه اوسېږم، روزانه د دې جومات او د دې نورو جوماتونو چڼي راغواړم او یو نوړی ترې خورم چې قسم مې په ځای. دا په بازار کې دا چولو والا نه وي، دغه چولو والا چولې ورته په کاسه کې اچولي، خوروا پکې نه وي چېرته کاسه کې. نو بله ورځ مې طالبان چې وکتل نو چولې مې یو خبره را یاده شو. یو ملا له یو ورځ چا چکه راوړه، چې چکه یې راوړه نو جنۍ ته ملا ووایي چې تاسو خو چېرې وظیفه هم نه ورکوئ، دا ماسته دې نن څنګه راوړه؟ ویل استاد دا بیګا کټوای پیشو جوټه کړې وه، نو مور مې وی چې تویوی یمه ملا له یوسئ. دې ملیانو نه ته تمه کوې چې راشي د پلار مې مړ دی ورپسې دوا وکړي، مړه خدای راستي کوي. نو ملا هغه کټوای په ځمکه وویشته. نو جنۍ په ژړا شوه، ویلې ولې ژاړې؟ خو بس یا خوړلې او یا توی کړي. ویل نه مستو پسې نه ژاړم، دې کټوای پسې ژاړم، نیا به مې ووهي. ویلې ولې؟ ویل دې کټوای کې به مې نیا د شپې متیازې کولې، پخوا به بهر څوک د یارې نه راوته نو کټوه به یې دننه کوټه کې ایښې وه تشو متیازو دپاره. ویل دې کټوای کې به مې د شپې نیا متیازې کولې. زمونږ کور سره جومات دی نو طالبان مونږ داسې غوړ ساتو او دا مې ورته ویلي دي چې روټۍ کمئ نن بهي نه یو سا پیسې ما ناله، ترکاري کمئ دکان نه یو سا پیسې ما ناله. خبردار چې چاپلوسي ونه کړي، خبردار
ته به بخښنې کېږي. ټوکې دي یا مخول دی؟ دین نه دی، مخول دی. که تاسو خیال وکئ قرآن کریم کې یو واقعه ذکر ده. خضر علیه السلام سره یو پیغمبر ملګری شوی، هغه ورته وایي چې داسې چل دی چې ستا ما سره وخت تېرېده به ګراني، زه به داسې کارونه کوم چې هغه ستا علم به هغه نه مني، ما سره به جګړه کوي. هغه ورته ویل ګزاره به کوو. څنګه د 14مې سپارې آیات قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. دا آیاتونه د سر نه ووایه باسه نه بس ټیک. دا 14مې سپارې سر 14مې سپارې د سر آیاتونه بیا وګورئ. زه یو ټکی پکې خپل مطلب دپاره وایم. دا کوم پیغمبرو چې خضر علیه السلام سره ملګری شو؟ موسی علیه السلام. خیي نو خضر علیه السلام ته وایي چې داس چل دی چې ګزاره به کوو. یو دوه هلکانو لوبې کولې او خضر علیه السلام یو هلک راونیو مړی. موسی علیه السلام ورته وایي چې دا څه کوې؟ نو دی ورته وایي چې قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. ما تا ته نه ویلي؟ نو موسی علیه السلام ورته وفرمایل چې انی نسیتو، هېر شوم. خیر دی بیا به غږ نه کوو. بیا یو بله واقعه وکړه، بله درې وکړې. اخر کې ورته وایي خضر علیه السلام ته چې ما اوس پوه کړه په دې درې واړو واقعو باندې. اوس په دې یوم په یومه دوه به بیا ګورو. خضر علیه السلام ورته وایي چې دا هلک ما ځکه مړ کړو چې د دې هلک مور او پلار ډېر ښه مسلمانان او دا که لوی شوی نو د ده د وجې به دا مور او پلار هم کافر شوي وي. نو الله ما ته وایي چې دا مخکې نه مړ کړه چې د ده د مور او پلار اسلام بچ پاتې شي. عزیزانو اوس دا که تاسو خیال وکئ په ظاهر خو د شریعت نه خلاف کار و سړی وجل، لیکن د حال تقاضا دا وه، د حال تقاضا دا وه چې د نه وروسته نور نقصان پیدا کېږي، لہذا دا لرې کول پکار. نو دا خلق چې وو عزیزانو دا صاحب حالو. اوس علامه بحر العلوم لیکلي دي د مولانا روم د دې شعر په تشریح کې چې بشنوز میں چوں حکایت میں کند وز جدائی ہا شکایت میں کند. د دې شعر په تشریح کې لیکلي دي چې کان مولانا یسمع ربابا و یسمع نی و در وقت شنیدن رباب و شنیدن نی با او حالت عجیبه تعریم شدند. مولانا روم در رباب اوریدو او شپیله او چې رباب او شپیله به واورېده نو حال به براغه. اوس په ظاهر خو رباب او شپیله که تاسو خیال وکړئ دا د ګناه څیزونه دي، لیکن صاحب حال خلقو ته بیا رباب او شپیله هم اورېدل جایز. دا پیر بابا چې اوس پیر بابا له خلق څه دپاره دي چې ښځه یې نه وي، ښځه یې نه وي نو زیارت ته لاړ شي پیر بابا ښځې ورکوي. دا دومره لوی سړی تېر شوی دی، ده ته به هم رباب غږېدو نو د ده دا لستوڼي ډېر لوی لوی نو رباب به چې غږېدو نو ده به ورته لستوڼی داسې او داسې کول. یو ملا ورسره ناستو هغه لستوڼی ونیو چې دا څه کوې؟ خو چې ده لستوڼی داسې کو نو ملا چې کته بیا په کوی قاف کې و. زمانه تېره شوه، څه مسله پېښه شوه، مسله پېښه شوه نو پیر بابا وایي چې مولانا صاحب ته آواز کړي چې دا مسله حل کړي. نو چا ورته وویل چې صاحب هغه خو داسې چلو ستا لستوڼی ونیو او سړی غیب شوی دی. پېښه ده که نه؟ تاسو هغه سړي ته آواز کوي چې سړی راغی رباب له اطلانګ ورکو په پیر بابا بیا حال راغی چې حال پې راغی نو چې لستوڼی داسې او داسې کو لستوڼی بیا د کوی قاف غر سره داسې دا ملا مخې ته پرېوت. هغه چې وکته چې دا خو زما د پیر لستوڼی د نومېږي و خو چې داسې کو نو بیا دلته دا کرامت و. په دې کې به دا اوسني مونږ غوندې خسکیان چې پیدا دي که نه دا خبره چې واوري نو تاسو رباب او کوی کاف نه دلته او فلانې نو تاسو ورسره باس مه کوئ، ورته کټک پت کې راځه بجلیګر ملا ته ما له را مخامخ کوئ. کرامت وایي خرق العادت ته خلاف عادت جو د ولي په کار لاس کم شی صادر شي دې ته کرامت وایي. شرقاید وګورئ چې د کرامت څه باسې کړی دی چې کرامت څه شي ته وایي. یو معجزه ده، معجزه څه شي ته وایي. نو خبرې د هر چا د اورېدو قابل هم نه وي. اوس د دې مطلب دا نه دی چې هر سړی د ځان ته رباب غږوي او لستوڼی دی ورته خوځوي. مونږ خلک چې رباب او شپېله اورو نو مونږ کې شیطان نه نوځي. دا اولیاء الله او صاحب حال خلقو دپاره دي، تا او ما دپاره نه دي. بیا دا د صاحب دل خلقو دپاره دي. ځکه شیخ سادي صاحب وایي چې گر تو سنگ خار
مرمر شوی گر تو سنگے خار مرمر شوی چوب صاحب بالوسی گوہر شوی کته د سارا کاڼه د بیابان کاڼه خو چې صاحب دل ته ورسی نو گوهر بدنه جوړ شي ملغلره بدرنه جوړ شي که پیغمبر ته خدای وایي مولا سي او بیا زمونږ د زمانې مولا دله ته قرآن ورکړه چې دا تا جنازه وکړه دا تا د خدای ته جرګه وکړه چې دی د خدای وبخي ته قرآن ورکړه دله یا د جمعې په شپه د فاتحه جومات ته راوړې طالبان یې وخوري او دغه یې کړي ته دوی له قسم ورکړه چې د مړي پسې مدړنه دوا وکړه لاړو غرق شو خدای دې کور وران کړي پیغمبر ته خدای وایي چې ځان مه ستړی کوه ان تستغفر لهم 70 مره کتا او یا کرته دې سړی د پاره مان بخنه غواړي په خپل ذات مې دې قسمی کوي پرېدم نه یو ډېر د خطرناک آیات د پیغمبر قوم ته چې شپه ورځ په پیغمبر سترګې لګې دي او د پیغمبر په مجلس کې بناست او جبريل راغی او وی چې فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين کدینا پس امرانه وکړو دسه عذاب بدر کم چې په خپل خدای کې می چاله نه ورکړي دینا خطرناک آیات په قران کې بل نشتا دسه عذاب بدر کم چې په خپل خدای کې می چاله نه ورکړي عزیزان هر وخت د خدای نه یریږي نن ټول ملک وګوره د خدای د قهر په لپیټ کې دی پنډای وګوره بارانونو بیړه تبا کړه پنجاب وګوره آینده به سبزی او غلی او میوه ټول تبا شو هزاره وګوره دویم ځل دی چې په تندر راغورځيږي 50 پکې پرونه مړ دي باران لاسکه ور سره داسې قهر راغورځي چې ثابت غر او چت کې په قوم ورولې غر د دې غرونو متعلق خدای ته خدای ویلي دي کنه القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث دا بني ادم به د ملخانو غوندې والوزي وتكون الجبال كالعهن المنفوش او دا غرونه به وګورئ چې د ډنډ څوي وړای په شانې په پاسمان کې د پاغوندو غوندې والوزي هغه نظارې درته قدرت په دنیا کې هم خي او تاسو پوهیږئ نه هغه نظارې درته قدرت خي د غر یو غونډس کې پشان کانه روچت کی او خلق روغړ اوس پاسمان کې غر کم ځای دی د وریځو او د پړق نظر ته تندر جوړ شو در باندې روغړ دی او تبادی خدای ته رجوع شي خدای ته په خدای قسم چې عمر لا بجاړي عمر لا ادم نوح علیہ السلام قوم بدر نجوری چې د کشتۍ جوړول او قوم ور پورې خندل نو خدای ته وی چې الله دې خما پورې خان دی ول ورته وایا چې فلیضحکوا قلیلا وليبكوا كثيرا لغون دې وخاندي دا ډېر جاړي دا سه بجاړي چې عمر لبم جراس وکړ کاولې نشي په خلکیږي به حضرت علی او بی بی فاطمه چې روزه نیولې و او جماعت ورته مخه ته پروت ته بار چا आवाज وکړ چې دوه کسې یو دواړه وګي ډېر سخت ټول رو جماعت اوچت کو بار یو هغه ته ور درې ورځې روزه نیولې او درې ورځې ور سره دا چلو شو درې شپه درې ورځې خزه او خاوند دواړه نهر دي قران راغی یوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ويطعمون الطعام على حبه ويو على حبهم كنظر وکړو ټول بجنتيان شي روټای په بلو خورا وعلى حبه سره د دې چې پخپل ورته نهارو پخپل اوږي او چته کړو بل ورک مصر خو اسم په دنیا کې خپل خار دی لیکن هغه د یوسف علی السلام د وجه بیا ډېر زیات خپل د مصر بازارونه هغه ډېر د احترام په نظر کتل شي ځکه چې د بازارونو کې د حضرت یوسف علی السلام خرید او فروخت شوی بهرحال امام غزالی د خپل فن ډېر لوی سړیو یو ټکی یاد لرئ چې زمونږ دا زمانہ د هر قسم فتنو شکار ده د هر قسم د دنیوي فتنو هم زمونږ دا زمانہ شکار ده او د دینی فتنو هم زمونږ دا زمانہ
شکار دا داسې عجیبه زمانہ ده که ښه کار کې هم به دې څوک نه پرېږدي او که بد کار کې نو هم به دې څوک نه پرېږدي که ښه کار کې هم دشمنان به دې ډېري او که بد کار کې نو د هغې خو څه وایم بلکې دا داسې زمانہ ده که بد کارونه کې دوستان به دې ډېري نو د دې وجه نه دا زمانہ د هغه حدیث مصداق شوی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې یاتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه زما په امت باندې به یو داسې زمانہ راشي چې اسلام بچا کې پاتې نشي صرف نامه به پاتې شي قرآن به پاتې نشي کم غرض له چې قرآن دنیا ته راغلی دی هغه پاتې نشي الا رسمه مگر هغه رواج به پاتې شي اوس په ټول پاکستان کې تاسو وګورئ ژوندي په اعتبار د عمل سره قرآن ته نږدې نه راځي د قرآن اس فیصله چې ده هغه په ځان نه حاوي کوي او چې مړی پکې وشي نو بیا قرآن را یاد شي دا د زیارت د ورځې ختم دی او دا د جمعې ختم دی او دا لسمه ده او دا څلوېښتمه ده او دا کال دی او دا ختم دی او دا پلانې دی او دا پلانې اوس په دې ما پوه کوي چې لا يبقى من القرآن الا رسمه دا بعینه همغه شی دی که نه دی چې مړی درکې وشي نو مړی په قرآن بخې دی مړي په ژوند هم چېرته قرآن ته نږدې راغلی نو د مرګ نه وروسته به دا قرآن دی مړي ته نږدې ورشي قرآن کې راځي څنګه دی هغه آیات چې په قیامت کې به قرآن دعوه وکړي چې ستا د بندګانو ستا د امت زه په ټوکو او لوبو نیولی وم کوم آیات دی ټیک شو وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن الا مهجورا پیغمبر به دعوه وکړي چې پروردګاره زما دا قوم چې دی لا ستا قرآن چې دی په ټوکو او لوبو نیولی اوس تاسو په ایمان ووایئ مرګ نه وروسته خو پته نه لګي د هر چا قبر به ځان لئ چې دننه پکې هره بلایي خو عمومي طور باندې وګورئ چې پیغمبر واحد وکیل به په 1,40,000 پیغمبرانو کې به واحد وکیل رسول الله صلی الله علیه وسلم واحد وکیل بل څوک به نه اوس هغه بین الاقوامي وکیل چې د خدای په مخ کې په خپل امت باندې دا دعوه وکړي دا به څه چلي